د ځان پیژندنې په اړه د نورو خلکو تعریفونه ایسته وغورځوه. خپل ځان په خپله تعریف که. ته په خپله د خپل ځان رسامې. کوشش مه کوه چې د خپلې نقاشۍ او خپلې رسامۍ برس بل چاته په لاس کې ورکړي. ته په داسې یوه ټولنه کې اوسې چې د دې خلکو د بدبینۍ کچه نظر نورو ټولنو ته ډیره پورته ده. که دلته د خلکو تا ویلو ما ویلو ته غوږ ونیسي نو ممکن په ژوند کې هیڅکله متحرک نشي او همداسې ساکن پاتې شي. لطفا هر څه په خپله وکوه. لکه څنګه چې شخوند په خپلو غاښونو، خوب په خپلو سترګو او مزل په خپلو پښو کوي، همدغه ډول د ځان په اړه تصامیم هم په خپله ونیسه. خپل ژوند په خپله ځان ته جنت وګرځوه. که د نورو خبرو ته غوږ شوې نو خامخا به تاواني کیږي. دا په دې معنا نه ده چې د نورو مشورو ته غوږ مه نیسه، نه، د نورو منفي افکارو او منفي نظریو ته مه غوږ کیږه. که د خلکو منفي دید د ځان په اړه سم وګڼې نو ته به ټول عمر همداسې د انحطاط او زوال په کنده کې پروت او بس. لطفا راپاسه، خپل ځان په خپله متحرک او خپل ژوند ځان ته په خپل لاس جنت وګرځوه.